الله دې کړي تابه ملګرو وایي آمین. الله دې کړي تابه ملګرو وایي آمین. دا څوک چې د قرآن د ترجمې کوي توهین، دا څوک چې د قرآن د ترجمې کوي توهین، د ځان نه بالګیای او تحریف به د قرآن کړي، معنا به وي یوه او پیټ به یې زر په بل انسان کړي، د ځان نه بالګیای او تحریف به د قرآن کړي، معنا به وي یوه او پیټ به یې زر په بل انسان کړي. عبرت نښه یې جوړه کړي یا رب ته مبین، عبرت نښه یې جوړه کړي یا رب ته مبین. دا څوک چې د قرآن د ترجمې کوي توهین، دا څوک چې د قرآن د ترجمې کوي توهین. الله دې کړي تابه ملګرو وایي آمین، الله دې کړي تابه ملګرو وایي آمین. دا څوک چې د قرآن د ترجمې کوي توهین، دا څوک چې د قرآن د ترجمې کوي توهین. وایي با قرآن خو پته نه لګي چې څه ویم، او دا سوچ نه کوي چې زه دا ښه وایم که بد ویم. وایي با قرآن خو پته نه لګي چې څه ویم، او دا سوچ نه کوي چې زه دا بد وایم که ښه ویم. ډیوټي یې سنبال کړي، ډیوټي یې سنبال کړي د دې خلکو د لعین، ډیوټي یې سنبال کړي د دې خلکو د لعین. دا څوک چې د قرآن د ترجمې کوي توهین، دا څوک چې د قرآن د ترجمې کوي توهین. الله دې کړي تابه ملګرو وایي آمین، الله دې کړي تابه ملګرو وایي آمین. دا څوک چې د قرآن د ترجمې کوي توهین، دا څوک چې د قرآن د ترجمې کوي توهین. من وایو تحریف پرېږدئ د کلام الهی، او خاص کر تحریفونو کې تحریف معنوي. من وایو تحریف پرېږدئ د کلام الهی، او خاص کر تحریفونو کې تحریف معنوي. په قهر با اخته شي بیا د رب العالمین، په قهر با اخته شي بیا د رب العالمین. دا څوک چې د قرآن د ترجمې کوي توهین، دا څوک چې د قرآن د ترجمې کوي توهین. الله دې کړي تابه ملګرو وایي آمین، الله دې کړي تابه ملګرو وایي آمین. دا څوک چې د قرآن د ترجمې کوي توهین، دا څوک چې د قرآن د ترجمې کوي توهین. قرآن یې دې سپک کړی ګرځولی دی ډالو، کوي مقابله زمونږ د پاک رب ذوالجلالو. قرآن یې دې سپک کړی ګرځولی دی ډالو، کوي مقابله زمونږ د پاک رب ذوالجلالو. کوي هم ګستاخی، کوي هم ګستاخی د رحمت للعالمین، کوي هم ګستاخی د رحمت للعالمین. دا څوک چې د قرآن د ترجمې کوي توهین، دا څوک چې د قرآن د ترجمې کوي توهین. الله دې کړي تابه ملګرو وایي آمین، الله دې کړي تابه ملګرو وایي آمین. دا څوک چې د قرآن د ترجمې کوي توهین، دا څوک چې د قرآن د ترجمې کوي توهین. معراج کړي بد دعا چې شي ذلیل په ټول جهانو، کوم کس چې استهزا کوي د رب د سپین قرآنو. معراج کړي بد دعا چې شي ذلیل په ټول جهانو، کوم کس چې استهزا کوي د رب د سپین قرآنو. په خپلو لاسونو
پخپولا سونو شل کړي را باد غظالمین پخپولا سونو شل کړي را باد غظالمین دا څوک چې د قران د ترجمه کوي توهین دا څوک چې د قران د ترجمه کوي توهین الله دې کړي تبا ملګرو وایي امين الله دې کړي تبا ملګرو وایي امين دا څوک چې د قران د ترجمه کوي توهین دا څوک چې د قران د ترجمه کوي توهین دا څوک چې د قران د ترجمه کوي توهین